ایا زموږ نجات یوازې د نیکو پلرونو په نوم دی که د خپلو عملونو په وسیله؟ د سورة البقره 141 آیات د دې مهمې پوښتنې روښانه ځواب راکوي، نو تر پایه راسره اوسئ. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ژباړه: هغوی یو امت و چې تیر شول، هغوی ته د خپلو عملونو بدله رسیږي او تاسو ته د خپلو عملونو بدله در رسیږي، او له تاسو څخه به د هغوی د عملونو په اړه هیڅ پوښتنه نه کیږي. د دې آیات شان نزول هغه په دا ډول دی: دا آیات د هغو یهودو او نصاراو په جواب کې نازل شو چې د حضرت ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او نورو انبیاو سره یوازې د نسب او قوم په اساس د ځان تړاو د نجات سبب ګاڼه. الله تعالی وفرمایل چې پخواني صالح خلک خپل عملونه لري او تاسې خپل عملونه لرئ. یوازې د هغوی نوم اخیستل او د هغوی اولاد کېدل انسان نه ژغوري، بلکې هر څوک د خپلو اعمالو مسؤل دی. د دې آیات تفسیر مفسرینو په دا ډول کړی: د آیات د اسلام یو ستر اصل بیانوي. هر انسان د خپل عمل مسؤل دی، د بل چا نیکي یا ګناه انسان نه ژغوري او نه یې بربادوي. د نیکانو احترام او محبت مهم دی. د نجات لپاره ایمان او صالح عمل ضروری دی. د قیامت په ورځ به هر انسان یوازې د خپلو کړنو حساب ورکوي. الله تعالی غواړي چې مسلمانان په نسب، قوم او کورنۍ ونه نازوي، بلکې خپل ایمان او عملونه ښه کړي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه داسې دي: اول، هر انسان د خپلو اعمالو مسؤل دی. دوهم، د نیکو پلرونو نوم د نجات ضمانت نه دی. دریم، اسلام د عدالت دین دی، هر څوک د خپل عمل مطابق جزا او بدله ترلاسه کوي. څلورم، انسان باید خپل وخت په نیکو اعمالو مصرف کړي. پنځم، د قیامت په ورځ به هیڅ څوک د بل د ګناه بار نشي وړلی. نو که ستا پلار، نیکه یا کورنۍ ډېر صالح خلک هم وي، دا به یوازې هغه وخت تا ته ګټه ورسوي چې ته خپله هم ایمان او نیک عمل ولرې. نو د خلکو په نومونو مه نازېږه، بلکې خپل ژوند د قرآن او سنتو مطابق برابر کړه، ځکه د الله په وړاندې ستا عمل ارزښت لري، نه ستا نسب. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې خپل ایمان، عبادت او اخلاق اصلاح. نو ګرانو ورونو او خویندو، د دې آیات لوی درس دا دی چې د قیامت په ورځ به هر انسان د خپلو عملونو حساب ورکوي. نو راځئ چې خپل ایمان، عبادت او اخلاق اصلاح کړو، مخکې له دې چې د حساب ورځ راورسېږي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د قرآن په لار د عمل کولو توفیق راکړي. نو که دا ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، شیر او زموږ د چینل قرآن درسونه سبسکرایب کول مه هېروئ، تر څو د قرآن کریم نور درسونه هم تر تاسو پورې در ورسېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.